ډاکټر صاحب څنګه دی؟ خندې نه معلومه شي. خلک شو تباه شو ډاکټر صاحب. خیر دی حوصله کوه څه کوې مرګاک دی د سات څه دی؟ ډاکټر صاحب هېڅ معلوم نه دی پور مو پر باندې دی. ښه چې دونه غمخوار یې نشته زما فیس به بیا څوک راکوي؟ ډاکټر صاحب دون علاج به نه کېور چې دونه ښه سي دا یو دستخط راوکړي پر دا سټام باندې دغه ماته ویل زه کلا در کوم په ستا په پور کې نور ارمان مې نشته خالي دا یو دستخط راوکړي دون علاج ورکړه ډاکټر صاحب. دا بیداري به تا اوله کوله دستخط به د پکاوئ اوس چې مړ سوی نو مړي به سړی د چش دستخط واخلي وروڼه به وي قریبان به وي هغه به ستا پور درکړي مني به یې ستا بیخ پر ده څو روپۍ باندې دي. ډاکټر صاحب بیخي ډېر روپۍ دي ما ورکول یې ده په وروڼو خوړلې ما ورکول یې ده په خلکو خوړلې بیخي ډېر روپۍ دي ځکه مې زړه درد کوي اوس نو مړ دی زه اوس څه په وکړم نور ګرځي بېزاره دی. ښه ډاکټر صاحب له څه شی مړ سوی یو کلک شی خوړل دی که څنګه؟ یا غریب چش به خوړل ستا تر پیسو نه کلک شی نسته دغه غمه ما خیر وروره ته اوس امبولانس راوغواړه زما له کلینیکې وباسه دا سړی اوس پر ما راوړي سمه ده؟ ډاکټر صاحب دا یوه مهرباني ته راسره وکړه امبولانس سرکاري یا د یو فونډیشن څخه راوغواړه دغه سړي زه په ژوندانه لوټ کړم په مړانه مو مه په لوټ کوه دارنګه سوم ډاکټر صاحب اوس مې غړو کار پرې شو ولې لیدای نه سم ګوه پر ما واوښتی پیس خو د وخوړی خیر امبولانس ولې هم در راوغواړم بس ته خالي دونه ورته کښېنه زه امبولانس راغواړم په 2 منټه